وایي یو ناوې چې دی نو هغه را واده شوه نو هغه ښځو یې چې دی نو د کالو ډېر زیات صفت وکړو د جامو ځینې زنانو چې نوې ناوې راشي نو که ښکلې نه وي نو مشران یې زنانه وایي خدای دې بختوره کړي نو چې ډېرې صفت یې وکړو نو هغه ناوې د کټ نه راکوزه شوه او روانه شوه نو هغه زنانه ورته وي چې چېرته ځې وایي زه د دې کور لایقه نه یم زه خو ډېره لویه ښځه یم ما چې وی علامه صاحب دومره ډېر صفت وکړو ما وی چېرته په ما باندې د ناوې هغه چلو نه شي داسې ده نه زه هم ستاسو ورور یم ستاسو عزیز یم ستاسو ملګری یم زه ډېر زیات خوشحاله یم چې په دې سپرلیز پروګرام کې په دې دومره چې دا دومره ډېر عزیزان ملګري او پښتانه مسلمانان راغلي دي زه په دې ډېر زیات خوشحاله یم چې نن زه د بودا بابا په غیږ کې د هغه د روادارۍ په غیږ کې تاسو سره مخاطب یم نو زه ډېر زیات یقینا چې خوشحاله یم د زړه نه خوشحاله یم مشاعره مې هم واورېده زما کشر زما ملګری مفتي معاذ مې هم واورېده نور ځوانان شاعران مې واورېده د شینو اداګانې مې هم واورېدې ډېره مزه یې راکړه داسې ده چې دا مشاعره چونکې د سپرلي په نوم ده نو زه تاسو سره صرف یو دا خبره کوم چې پښتانه د زرګونو کالو راسې کم از کم د 500,000 کالو راسې په افغانستان کې او بیا دلته کې چې کوم دی په دې پښتونخوا کې هم د زرګونو کالو راسې تلي او راغلي دي تاریخ دا ښیي چې د دې خلکو په ژوند کې د ټولو نه ړومبی سپرلی چې و ړومبی اختر چې و نو هغه د سپرلي اختر و د نن نه 15,000 کاله مخکې زمونږ او ستاسو نیکانو د نوروز په نوم باندې یو اختر نمانځه به او هغه اختر چې و نو هغه به داسې و چې کله به د 21 مارچ دا برج په 22 مارچ کې داخلېده نو دغه وخت چې ورځ او شپه به یو برابر شوه نو زمونږ ستاسو پلرونو نیکونو به دا وي چې دا د کائناتو د تخلیق رز هم ده او د دې نه پس په کائناتو کې ژوند راځي سپرلی به راځي شاعر وایي که نه چې منم د ډېرو رنګینو نه ډکې د زړه راښکونکو نظارو نه ډکې په کائناتو کې ژوند ولړزوي لکه عیسی د معجزو نه ډکې سپرلي ته وایي نو زموږ مشرانو به وي چې سپرلی راځي او د ژوند او د حیات او د ژوند آغاز کیږي نو دغه سپرلی چې کوم دی دا به د نوروز په شکل کې نمانځه ځینې خلکو دا نوروز د شیعګانو سره او د ایران سره تړلی دی خو دا خبره تاریخي لحاظ سره غلطه ده که چېرې دا اختر د ایران وی نو دا به نوروز نو دا به روز نو ځکه چې د فارسی ترکیب چې دی روز نو دی ستاسو هر یو کلي کې به تاسو کتلي یو دوه نوروز کاکا موجود دي زمونږ دا پښتنو کې نوروز کاکا نوم ډېر زیات دی هر کلي کې هر دویم دریم کلي کې چې دی نو نوروز کاکا موجود دی او هغې وجه دا ده چې پښتانه داسې خلکو چې دی د سندرو خلکو دی د ټپو خلکو دی د متلو خلکو دی د مینې خلکو د محبت د دی ژوند ډېر ګران و د کرکلي ژوند هم ډېر سخت ژوند دی شپه او ورځ بیکار کوه خو د دې باوجود به هم دی په پټي کې به هم دا وي چې زما د عمره سره سمه میراث چې غمه په خندا دې تېرومه دا هغه خلک دی چې دی به دا هم وي چې زما نه 60 غنم واخله د ګلو لخته باندې مه کوه لونه او دی به دا هم وي چې ګودر ته ځم راپسې راشه ما په منګي کې پراټې راوړي دي نه نو دا د هغې دور اس ام اس و دا خپل محبوب ته اس ام اس و چې ګودر ته ځم راپسې راشه ما په منګي کې پراټې راوړي دي نه او دا به ورته هم وي چې دا ګل په لاس درته ولاړ یم یا مې ګل واخله یا رخصت راکړه مینه د پښتو شاعري ځکه دوره رنګینه ده د پښتو ټپه د پښتو غاړه اوس ملګري نعت وي نو ماته یو غاړه رایاده شوه چې په هغې کې یو زنانه نعت ویلی دی هغه وایي چې زما د زړه په میان کې خوري د ګران نوم په څلور توري زما د زړه په مینځ کې رڼا کوي د ګران یعنی د پیغمبر علیه السلام نوم په څلور توري میم هی میم دال تاسو وګورئ په دې یو وړوکې غوندې غاړه کې چې زما د زړه په میان کې خوري
د ګران نوم په څلور توري. بله ټپه راته یاده شوه چې رسول الله په باغ ورګډ شو، یعنی وردننه شو، ګلاب شرمیږي مخ په پاڼو پټوي نه. نو زمونږ په شاعرۍ کې، زمونږ په سندرو کې، زمونږ په ژوند کې چې کم مستی وه، کم سرور و، هغې کې خپل اخلاقیات مو. که زمونږ زنانه به ګیر اچولی و او د تیلېدارې سپلی به یې په خپو وې او سالو به یې اچولی و، یا به یې د بڼ نه خشاک راوړل او یا به یې خپل میړه له، خپل سختن له پټي ته ډوډۍ وړه، خو چا ورته برم نه شو کتی. نقاب نو خو حجاب و، نقاب راغې حجاب د منځه لاړو. زمونږ په وطن کې، زمونږ په پښتون وطن کې، زمونږ د ژوند د نن نه 15,000 کاله مخکې زمونږ د ژوند بنیاد پتو. پت څه ته وایي؟ پت وایي میچوئل ریسپیکټ ته، پت وایي لایلټي ته، پت وایي وفا ته، پت وایي مروت ته، پت وایي ننګ ته، خپلې بیبي سره وفا کول، خپلې خاورې سره وفا کول، خپل آدرش سره وفا کول، خپلې عقیدې سره وفا کول، دې ته پت وایي. او دغه پت چې دی نو زمونږ او د سنسکرت شریک ته، ځکه چې سنسکرت هم د آریان ژبې لور دا پښتو هم. تاسو به کتلي دا ځوانانو ته پته ده چې په هندوستان کې خاوند ته پتی وایي او ښځې ته پتني وایي. پتی او پتني، پتی منه پت پالونکې او پتني منه پت پالونکې. او مونږ ته هم خوشحال بابا وایي سر دې درومي مال دې درومي پت دې نه ځي، سر دې درومي مال دې درومي پت دې نه ځي. د سړي د چارې کول خو بي په پت ته، د سړي ټول کریکټرسټک چې دي، دا کردار چې دی هغه په پت کې خوندي دی. نو زمونږ د زرګونو کالو د ژوند بنیاد که یو پله آریایي پتو، بل پله زرتشتي روحانیتو، نو بل پله بودایي رواداري وه. اسلام چې راغی په کار دا وه چې اسلام کې کم مینه ده، کم زغم دی، کم رواداري ده، کم حقګویي ده. څنګه چې په قرآن کریم کې خدای پاک وایي چې ټول انسانان په تاوان کې دي، خو هغه خلک په تاوان کې نه ده چې باور یې جوړ شو، چې په مای باور جوړ شو او په هغې د خلکو باور جوړ شو. نو هغې چې کله باور جوړ شي نو هغې حق سره ودرېږي، او چې حق سره ودرېږي نو بیا پې خلک ظلم کوي، زیاتې کوي، خو هغې بیا په استقامت سره ولاړي. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. د اسلام د مینې، د حق ګوهۍ او د صداقت هغه پیغام که چېرې زمونږ د پت سره په صحیح معنو کې ملګری کړی وی مونږ، او په مونږ کې د پیغمبر علیه السلام صلی الله علیه وسلم سیرت مبارک په صحیح معنو کې راغلی وی په پښتنو کې، نو نن به زمونږ دا حال نو چې دی. د پښتنو شاعري چې ده هغه دومره غني ده چې دا زه اکثر دا خبره کوم چې د زمونږ یو فوک سندره ده چې ګلستان بابا د نن نه تقریبا 80 کاله مخکې ویلې ده چې ګلونه راوړه د ګلزاره، زما شنه راځي د ښاپیرو د باغ مالیاره. د دې سندرې نه 50 کاله پس د هندوستان یو فلم جوړېده. هغه زمانه کې وجنتی مالا چې ده د هغې چال ډېر مشهور و. په وجنتی مالا باندې هغې له یو ټال جوړ کړی، په هغه ټال د ګلونو نه جوړي، او هغه ټال باندې هغه زانګي او هغه دکه سندره هغه سړی کوي چې بهارو پول برساو میرا محبوب آیا ہے. د هغې نه دا سندره زیاته روماني ده چې ګلونه راوړه د ګلزاره، زما شنه راځي د ښاپیرو د باغ مالیاره. د